أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله مولانا العظيم. وإن من شيعته لإبراهيم او بشکا د طریقې په خلقو کې ابراهیم علیہ السلام هم اذ جاء ربه هر کله چې دی راغی خپل رب ته بقلب سلیم په زړه صفا سره اذ قال هر کله چې د وویل لأبيه خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ماذا تعبدون د سسیز عبادت کوي تاسو افکن آیا د دروغو آلهتن معبودان دون الله سوا د الله نه تريدون تاسو غواړئ فما ظنكم پس خیال دې ستاسو برب العالمین رب د ټولو جهانونو فنظر نظرة بیا د وکتل یو نظر فی النجوم ستورو ته فقال بیا ویل انی سقیم بیشک زه ناجوړه یم فتولوا پس دوی واپس شول عنه ددنه مدبرین شاګرځون کی فراغا پس په پټه ورغه دی الی الہتهم د دوی معبودانو ته فقال پس دویل الا تاکلون آیتا سو خرینا ما لکم سو شول پتاسو لا تنطقون چې تاسو خبر نه کوي فراغا پس متوجه شده علیهم په دوی باندې ضربا وهلو بالیمین وخلاص سرا فاقبلوا پس را مخامخ شول دوی الیه دتا یزفون پمنډا قال دویل اتعبدون آیتا سو عبادت کوي ما د اغس تنحتون چې تاسو په خپل تراشی والله او الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو وما تعملون او سچې تاسو جوړوي قالو دویویل وبنو جوړ کئ له بنیانن د پارا یو مکان فالقوه پس واچوي دې فی الجحیم په ډیر اور کې فارادو پس اراده وکړه دوی به د خلاف کیدن د فریب کولو فجعلناهم پس مونږ کړل دوی الاسفلین خخ کتا وقال او دوویل انی ذاهب
بیشک زتلن کې يم الى ربي خپل رب طرف ته سيهدين اوس بده ماتا لار اوخای. سورہ صافات 83 نمبر آیت نو اخلی 99 پوری ترجمہ تلاوت تاسو واورئ. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام د تذکرې نه بعد یو بل جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ الله رب العزت راوستله او ارشاد او فرمان چې د دین نوح علیہ السلام په طریقہ ابراهیم هم وو. د ابراهیم او د نوح دین یو، عقیده یو، لار یو، دعوت یو، هیڅ فرق نشته. ابراهیم علیہ السلام خپل رب سره صفا زړه جوړ زړه سره متوجه شي، رب تعالی ته متوجه شي. یعنی کله چې ابراهیم علیہ السلام له نبوت ورکړی شي نو د الله رب العزت په حکم سره د باطل معبودانو خلاف هغه یو تحریک چلو او د الله رب العزت یو لوی ازمیخ په دای باندې داو چې کم کور کې سترګې وغړولې هغه بت خانه نه و بلکې بوتان به الدکی جوړېدل. مور به بوتان جوړول او پلار به هغه بوتان بیا خرصول او خلکو به د هغې عبادت. نو په داسې حال کې چې ټولو کې ړومبی مخالفت د کور نه نو خپل پلار ته هم هغې نصیحت کړو، بیا قوم ته نصیحت وکړو ماذا تعبدون، دا تاسو د څه عبادت کوئ؟ افکن الهتن، د دروغ خدایان، د دروغ معبودان، دون الله الله پر خود تريدون تاسو غواړئ. فما ظنكم برب العالمین، او رب العالمین دا کائنات چې جوړ کړی دی داغه نه تاسو سترګې پټې کړي، هغه طرف ته تاسو توجه نه ورکوئ، هغه باره کې تاسو څه خیال دی؟ هر څه د هغه دی، هر څه هغه جوړ کړی دي، تاسو مالکان دي، د کائنات مالکان دي او تاسو هغه سره چنده بوتان شریکان جوړ کړی دي. فنظر نظره فی النجوم، دغه ورځ د دې د میلې وه، د میلې راتلل نو د دې عبادت خانه سره کوم ځای کې دا ټول معبودانو ټول بوتانو نو ابراهیم علیہ السلام ته هم وی چې تم موږ سره لاړ شئ. ابراهیم علیہ السلام د دې میلو کې کله تک شریک کېده نو اسه بس بره نظر واچو ستوري او چونکه هغه د ستورو به هم عبادت کو یا د ستورو نه فعال یست نو هغه دا وګڼل چې تا ابراهیم علیہ السلام هم ځان له فعال اخلي. د دې مختلف طریقې وي مشرکانو، درې غشي به ور سره یو باندې به اولی کلو بل باندې نه او بل باندې یې سمنه نو کار ته تلونه مخکې درې واړه به یې وویشتل نو چې کم یو به ولاړ رالی په ځمکه باندې هغې مطابق به یې عمل کو او والهونو کار له ولاړل نه والهونو چوټي به یې او چې خالی به رالی نو بس بیا به یې نن اسم تلو او نه تلو دواړه برابر دي، تلل نه تلل برابر دي. نو دا شانتي د ستورو نه به فعال غوښتل. فقال اني سقيم، چې دوی ته ووایي چې تاسو هم لاړ شئ، دوی چې نه زه طبیعت مې ښه نه دی. ظاهره د هر یو انسان طبیعت هر وخت خو صحیح نه او که صحیح هم بظاهر ډېر مسائل دي هر یو کس سنا څه بیماری خو هر یو کس سره نو هغه یې زه بیمار یم زه ناجوړه یم یا طبیعت باندې مې بوج دی نشم تللی نو بس هغه هم ډېر اصرار ونه که فتولوا عنه مدبرین روان شو تېنه. نو ابراهیم علیہ السلام بیا لاړ دی بت خانې ته معبودانو سره چې نو خبرې شروع کړې الا تاکلون، تاسو څه خورئ څکئ؟
مالکم لا تنطقون، تاسو خبرې ولې نه کوئ؟ نو چې یو کس هم جواب ورنه کوه څنګه به ورکوم؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، لاس کې یا تبرګیو سم لاس سره چې وهل شروع کړ، ټول مات کړ، چا سر نشته، چا خوا نشته، چا لاس نشته، څوک الټا پړ مخې را غورځولي دي، او اخره کې هغه تبر د هغې لوی بت په اوږه باندې کېښوده او روان شي. دا خلک چې واپس راغلل نو د یو قتل چې زمونږ خو د معبودانو بد حال، یعنې دومره عقل نشته چې کوم یو څیز زه په خپله جوړوم هغه به زما مشکل کشایي یا حاجت روايي څه وکړي، هغه به زما حاجت څه پوره کړي، زما مشکل به څه لري. دې واقعا کې یو کس و د انډیا نه راغلی و چاته پارټیشن نه مخکې، او هغه ټول عمر مدرسه کې تېر کړ، مشر سړی بوډا و. نو هغه نه تپوس وکړی شو چې ته څنګه مسلمان شې؟ پلار نیکه یې هندوان. نو هغه وی ما سره یو چلو شوی د 14 کالو وم، ځوان وم، زما مور چې نو هغه بت جوړ کړ د اوړو نه، د اوړو بت یې جوړ کړ او مال یې راکړ چې ورشه دا بره د دیوال باندې کېده، نو ورته یې کېده چې زمونږ بګوان چې نو هغه اوچ بیا به عبادت کوو. یعنې ور انسان په خپل ذهن سره یو شی جوړ کړ او دوره عقل نه لري چې دې زما به څه مدد وکړي، دې خپل جوړېدو کې هم زما محتاج دی. نو بهرحال وایي ما کېښوده، زه وایي دننه کمره کې هم ناڅاپه چغې شوې، مور مې چغې کړې هله راشه بګوان زمونږ پیشو وتښتو، بګوان زمونږ پیشو وتښتو. نو ذهن ته مې راغله چې دا څنګه بګوان، دا څنګه زمونږ خدای دی چې هغه خپل حفاظت نشي کولی، هغه زمونږ څه حفاظت؟ دا خبره ما کور وکړه، نو کور خو ټول زما خلاف شو، تا خو چې د بګوان ګستاخي وکړه، د بګوان د طرف نه به قهر راځي په تا باندې، دا خو داسې لګي ته چې نو زمونږ د دین نه د پلار نیکه د دین نه واړې، بس بیا کور کې اوسېدل زما دپاره مشکله شم. بس راتلم یو علاقې ته بل ته، کله ورځ یو ځای کې شپه بل ځای کې، سفر کو سوونو میله سفر یې وکړ او آخر دلته راغلی او ټول ژوند مې دلته کې مدرسه کې بیا تېر کړ، طلباو خدمت به یې کو. نو چې الله رب العزت چاله لږه غونته کې هم پوهه خو الله تعالی هر چاله ورکړی چې دا انسان هغه پوهه لږه غونته کې هم استعمال کړي، د عقل وایي چې دا ټول کائنات هسې نه چلېږي، دی یو جوړونکی دی. څنګه چې مونږ یو عام سیس طرف ته وګورو، مثلا دا میز دی، دا یو کارپنټر جوړ کړی دی، فوراً د هغې د خالق طرف ته زمونږ ذهن لاړ، مونږ د کائنات ته وګورو نو فوراً زمونږ ذهن کې دا هم راتللی چې د دې هم ټول جوړونکی یو شته او یو نه سیوا نه دي. که یو نه سیوا وې د دنیا دا نظام به په ترتیب سره نه و روان، څه ناڅه ګډوډ به کوي. یو ملک کې دوه مشران نشي کېدی، دوه وزیر اعظمه نشي کېدی، دوه صدره نشي کېدی، بلکې د یو علاقې څه د یو کور دوه مشران نشي کېدی، همیشه هغې کې بیا اختلاف کوي. دا شان دی د دې ټول کائنات هم یو رب دی، یو خالق دی، یو مالک دی. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام دوی طرف ته د دوی د پویولو د طرف ته او دین طرف ته مایله کولو دپاره راولېږه، پیغمبر یې جوړ کړ. نو هغوی ټول خپله کې مشوره وکړه چې دا چا کړي دي، چا ورته وویل چې یو ځوان دی او هغه چې نو داسې زمونږ د معبودانو خلاف بدې ردې خبرې کوي. بدې ردې څه وې چې دی خوړی نشي، دی څکلی نشي، دی خبرې نشي کولی، دی به ستاسو څه مدد وکړي، دا به هم هغوی باندې بد لګېدل. نو ابراهیم علیه السلام یې راوغوښته. ابراهیم علیه السلام ته یې تپوس وکړه تعبدون ما تنحتون، خپل لاسو سره چې یو شی تاسو جوړ کړئ تاسو د هغې عبادت کوئ.
والله خلقکم، حالکه الله تعالی تاسو پیدا کړی او ما تعملون چې ست تاسو جوړی هغه هم الله تعالی پیدا کړی. ست چې تاسو عقل کې رالل او تاسو یو شی جوړ کړ، عمارت ته جوړ کړ، بت ته جوړ کړ، یو بلډینګ د لوی جوړ کړ، یو سړک دی جوړ کړ، یو پل دی جوړ کړ، یو ډیم دی جوړ کړ، څه دی جوړ کړ، دا هو الله رب العزت کوم صلاحیت تر کړی دی دا غي په بنیاد باندې تاسو جوړ کړ. نو حقيقي خالق ته دی هم الله دی. دا عقل ورکون کې الله دی. دا الله سونه درکړي چې هغه سره ته جوړو کې الله دی. نو څه چې تاسو جوړوي هغه هم الله جوړ کړی. دوی وی چې دغه چې نو بي دي نشه او بنو له بنیانا، یو لوی مکان جوړ کړي، یو لوی کور جوړ کړي، یو لوی کندر یا یو لوی احاطه هغه چې نو مختص کړي، فالقوه فی الجحیم، او بیا هغه کې چې نو اور بل کړي، دا سه اوري چې ډیر جوور کو اوري، لوی اوري، هټ اوري. دوی وي شپږ میاشتې اور بل کړ، شپږ میاشتې، او دا سه اور و چې د بارانه ستلل نو هغه پکې اور زیدل. مارغان هډې اوچت چت نه هغه الوزي، خدای تپ دوره برا پورې وتله چې هغه با کباب ته نه جوړ شو راو بغو او بس فضل راو بغو. او بیا دومره ډیر او دا غي تپ چې سایډ باندې هم څوک نشو درېږي. ابراهیم علیه السلام څو چې هغه فوج او پولیس هغه ته نږدې نشوتله. نو بیا د منجنیک هغه بندوبست وکړ، څنګه دا توپای دغه ګوله کې د اولی دا چې نو زړی زمانہ کې منجنیک په وته وی، نو هغه کې ودی غټه کې خو دی او دا شاته طرف ته راځي لکه څنګه چې لیندر راځي، بیا به پرې خو د نو ډیر لره پوری هغه کم قلی به یا نور چې داسې ځایونه وون هغه تبه دا وشته، یا به اور هغه سره تړل او هغه به داسې. نو ابراهیم علیه السلام په هغه منجنیک کې کینو لاسونه خپې تړل او د لره نه وشته. الله رب العزت ارشاد فرمای چې فاراد به کیدن، هغه خپل تدبیر وکړ، هغه خپل سازش وکړ، هغه خپل ځان اوخو، فجعلناهم اسفلین، ومونږ هغه ښکته، مونږ دا هغه یا تدبیر ښکته مات هم کوله. وی عرش چار چاپیره چې فرښتې وي اسمانونو کې هغه کې چې نو یو د ابراهیم علیه السلام دا حالت چې ولې چې اوس وشته شي دا، نو هغه کې ډیر زیات لگا یو افسوس هغه وکړ. او ابراهیم علیه السلام مدد کوله غوښتل کوله، دا الله حکم نو. الله رب العزت نه فرښتو تاسو کو چې باری تعالی مونږه غواړو چې ساده خلیل مونږه حفاظت وکړو، آیا تاسو اجازه ده؟ الله تعالی ولې اجازه ورکړه. هغه اور کې ابراهیم علیه السلام لراله او وی یعنی اور د چې زمونږ د پاره خو هغه سکندونه دي، خو څنګه هغه د بر مخلوق دی، هغه رال او هغه چې ابراهیم علیه السلام سره دا خبره اترو کړ. ابراهیم علیه السلام مونږ ته بچکول غواړو، نو ابراهیم علیه السلام خو خلیل تاسو وکړه آیا الله رب العزت را لګلی؟ دا الله رب العزت د طرف نه را لګل شي، هغه وی اجازت سره راغلی. ابراهیم علیه السلام ورته ارشاد فرمایي چې هغه رب ما ویني چې هغه مدد کول غواړي، نه ودا وشن هغه ته تاسو ضرورت نشته. بیا الله رب العزت چې دا شان بے نیازی د ابراهیم علیه السلام ولیدا او پر رب باندې اعتماد ولیدا، نو الله تعالی خپل اور ته حکم وکړ، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراهیم، اے اور په ابراهیم علیه السلام باندې یخشه او سلامتیا والا یخ، اسنه چې یخ د وجه هغه هلاک شي یا هغه ته تکلیف ورسي. نو مفسرین وایي چې الله رب العزت دا ارشاد فرمایي دې سره د دنیا چې کوم ځای کې اور بلول هر اور یخ شي، او دغه اور هم ابراهیم علیه السلام باندې یخ شي. الله سو خپې چې په کوم پړو باندې تړلې هغه اوس وځي، او ابراهیم علیه السلام د بدن یو وخته هم اونس. بیا چې سره دې کې تیر شوي
او هغه خلکو خو وی چې دی به سوځېدلي ختم شوي دی. ابراهیم علیه السلام صحیح سلامت هغې نه راووت. وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. نو خلکو ته یې وویل چې بس اوس خو زه خپل رب طرف ته ځم، هغه به ماته لاره ښیي. یعنی د الله رب العزت په حکم به اوس ځم چې هغه کوم ځای ته ما لیږي او کوم ځای کې زما تشکیل کوي زه به هغه ځای ته ځم. دې نه بعد هم دا واقعه لا جاري ده. دې نه علاوه چې کوم ازمیښتونه راغلي وو د هغې تذکره ده. الله تعالی دې ماله تاسو له او ټولو مؤمنانو له په قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. وان او بشکا من شیعته د طریقې په خلقو کې ل ابراهیم ابراهیم علیہ السلام هم وہ اذ جاء هر کله چې دی راغی ربه خپل رب ته بقلب سلیم وزړه صفا سره اذ قال هر کله چې دی وویل لأبیه خپل پلار ته وقومه او خپل قوم ته ماذا تعبدون د څه څیز عبادت کوئ تاسو افکن آیا د دروغو الہتن معبودان دون الله سوا د الله نه تريدون تاسو غواړئ فما ظنکم پس خیال دې تاسو برب العالمین پر رب د ټولو جهانونو فنظر نظرة بیا د اوکتل یو نظر فی النجوم ستورو تا فقال بیا اویل انی سقیم بیشک ز بیماریم فتولو پس دوی واپس شول عنه ددنا مدبرین شاگرزون کی فراغا پس پپٹا ورغ دے الى آلہتهم د دوی معبودانو تا فقال پس دوویل الا تأکلون آیا تاسو خرینا ما لکم سوشول پتاسو لا تنطقون چی تاسو خبر نکوی فراغا پس متوجه شدے علیہم فدوی باندے ضربن وحلو بالیمین فخلا سرا فاقبلو پس را مخامخ شول دوی الیہ دتا یزفون پمنڈا قال دویل اتعبدون آیا تاسو عبادت کوي ما دا اغس تنحتون چې تاسو په خپل تراشی والله او الله تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو وما تعملون او سچ تاسو جوړوي قالو دوی ویل وبنو جوړ کئ له د پارا بنیانن یو مکان فالقوه پس واچوي دے فی الجحیم پډیر اور کی فارادو پس اراده وکړه دوی به د خلاف کیدن د فریب کولو فجعلناهم پس کړل مونږ دوی الاسفلین خخکتا وقال او دویل انی ذاهب بیشک زتلن کیم الى ربی خپل رب طرف تا سیهدین اس بدے ما تلا روخائی آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या